د پخوا زمانې کیسه ده. یو وړوکی کلی و. د کلي نوم سپینغر و. دا کلی څه هم وړوکی و خو د خلکو زړونه پکې لوی وو. دلته به خلک یو بل ته د ورور په شان کتل. دلته هم د تقدیر لوبې روانې وې. په همدې کلي کې یو غریب سړی اوسېدو. نوم یې رحمت الله و. رحمت الله یو مزدور سړی و. د ورځې به یې کار کوو او د شپې به ستړی کور ته راتلو. د هغه دوه زامن وو. مشر زوی نعمان او کشر زوی یې سلیمان و. نعمان د ماشومتوب نه ډېر هوښیار، غلی او صبرناک و. هغه به تل د پلار سره کار کې مرسته کوله. د خلکو عزت یې کوو او د مور خبره یې نه ماتوله. او د سلیمان مزاج لږ بدل و. هیڅ مزاجه، خوبونه یې لوی وو او صبر یې کم و. هغه به تل ویل زه به دا غریبي ماته کړم که هر څه وي. مور یې بیبي زرغونه دواړه زامن یو شان خوښول. زړه یې ډېر د نعمان خواته مایله و، ځکه هغه به د کور بوج په چوپتیا ورته کوو. یو کال داسې راغی چې بارانونه بند شول، فصلونه وچ شول او کلی د سختې لوږې سره مخ شول. رحمت الله ناروغه شو. نور یې کار نشو کولی. یوه شپه چې باد چغې وهلې، رحمت الله خپل زامن راوغوښتل او په کمزوري غږ یې وویل زما زامنو، ته پوهېږم زما وخت نږدې دی. تاسو دواړه به یو ورځ نه پرېږدئ. نعمان سترګې له اوښکو ډکې کړې او ویې لاره من به ستا خبره نه ماتو. او سلیمان چپ و. د هغه ذهن پر ځای روان و. څو ورځې وروستو رحمت الله وفات شو. د کور ستنه ماته شوه او ژوند به یې روان وي. د پلار د مرګ نه وروستو نعمان د کور ټول بار اوږه واخیستو. هغه به سهار وختي پاڅېدو، مزدوري به یې کوله او ماښام به یې مور ته ډوډۍ راوړه. کلیوالو به ویل دا هلک که غریب دی خو عزتدار دی. نعمان به هره شپه د پلار قبر ته تلو او ویل به هران زه به کور نه پرېږدم. بل خوا سلیمان هره ورځ غوسه کېدو. هغه به ویل دا مزدوري څه ده؟ بوټ امت به ښه ورېښم. یوه ورځ هغه خپلې مور ته وویل مورې زه ښار ته ځم، هلته به پیسې پیدا کړم. دا کلی زما د بالا نه دی. مور یې ژړل. زویه صبر وکړه، د ښار مزدوري اسانه نه ده. او سلیمان ونه منله. نعمان خپل ورور ته وویل وروره لږ انتظار وکړه. سلیمان وخندل. صبر به تا هم دلته زور کړي. او همهغه ورځ سلیمان له کلي ووتو. سلیمان چې ښار ته ورسېدو نو سترګې یې حیرانې شوې. لوړې ودانې، چمکدار دوکانونه او خلک چې هر یو به خپل کار په وخت و. هغه په زړه کې ویل همدا ځای دی چې انسان بدلوي، همدا ځای دی چې بخت جوړوي. خو ښار یوازې رڼا نه لرله، سیوری هم لرلو. په اوله ورځو کې سلیمان د کار لپاره ډېر وګرځېدو او هر ځای به ورته ویل کېدل زروبه لري، سفارش لري. هغه به ناامیده کېدو، جیب یې خالي و، غرور یې لا ژوندی و. یوه شپه یو هوټل کې سلیمان له یو سړي سره بلد شو. نوم یې کامران و. کامران خوږې خبرې کولې او سترګو کې یې چل لرلو. کامران ورته وویل ولې دومره خفه یې؟ پیسې ګټل اسانه نه دي، بس عقل پکار دی. سلیمان پوښتنه وکړه څنګه؟ کامران وخندل ځینې کارونه قانون نه پیژني، پیسې پیژني. سلیمان لږ سوچ وکړو او د لوږې او د غربت یاد یې زړه کمزوری کړو. اول ځل سلیمان یوازې یو کوچنی کار وکړو. هغه ځان ته ویل بس دا ځل بیا به سم کار کوم. پیسې راغلې، ډېرې نه خو زر راغلې. همدا زر راتګ هغه د زوال نښه وه. ورځې تېرې شوې، کارونه غټ شول، خطره زیاته شوه او سلیمان نور ځان نه پیژندو. بل خوا په کلي کې نعمان لا هماغسې و. هغه د خلکو په کروندو کې کار کوو. کله به یې مزدوري وه، کله به یوازې دعا وه.
یوه ورځ د کلي مشر ورته وویل نو مانا امین حلقه توالی مون بدرتان د کدی ته حساب کتاب کار بسپارو. دا د نومان لپاره لوی عزت وو او پیسې پکې لږې وې. عزت ډېر دی، پیسې به راشي. بیبي زرغونه هره شپه د سلیمان لپاره دعا کوله. هغې به د اسمان خواته لاسونه پورته کول. الله زما زوی په سمندر راوړی. نومان به چپ ناست و، زړه یې درد کوو. یوه شپه سلیمان د کامران سره په یو خطرناک کار کې ګیر شو. پولیس راغلل، شور جوړ شو او هر څوک وتښتېدل. خو سلیمان ګیر شو. هغه په یخ زندان کې ناست و، لاسونه یې رپېدل او یوازې یو خبره یې په ذهن کې ګرځېده، که مې د ورور خبره منلی وې. زندان انسان ته ډېر څه ښایي. سلیمان هلته پوه شو چې ازادي څه ده، عزت څه دی، د مور دعا څه ده. هره شپه به یې د نومان سوری سترګو ته ولاړ و او اوښکې به یې نه بندېدلې. د څو میاشتو وروستو د یو وړوکي جرم له امله سلیمان خوشی شو، او هغه نور پخوانی سلیمان نه و. هغه ښار ته وکتل، ورو یې وویل دې ښار ما نه څه جوړ کړل. سلیمان د کلي په لور روان شو. سلیمان د اوږدې مودې وروستو کلي ته ورسېدو. هماغه تنګې لارې، هماغه غرونه ډېر بدل شوي وو. هغه کور ته نږدې ودرېدو او دروازه یې ورو ورو وټکوله. دروازه خلاصه شوه. نومان مخامخ ودرېدو. دواړه وروڼه څو شېبې چوپ وو. نه سلام نه خبرې، یوازې چوپتیا. سلیمان سر ټیټ کړو او په مات غږ یې وویل زه خطا شوی وم. نومان ژوره ساه واخیسته. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې او ورو یې وویل ورته راغلی دا واستې. او هغه یې په غېږ کې ونیولو. دواړه وروڼه کور ته راننوتل. بیبي زرغونه د چت لاندې ناسته وه او تسبیح دانې یې اورېدې چې سترګې یې په سلیمان ولګېدې. تسبیح یې له لاسه ولوېدې. هغې چغه کړه سلیمانه زما زویه. هغې هغه کلک ونیولو او ژړل یې. یا الله شکر دی چې زما دعا قبوله شوه. سلیمان د مور خوا ته ولوېدو. مور یې ما وبخه. مور یې وویل مور هیڅکله زوی نه پرېږدي. ورځې تېرې شوې. سلیمان د نومان سره په کروندګۍ کار شروع کړل. یو ماښام سلیمان نومان ته وویل ته بریالی شوې، خو ما هغه کلي کې زه ښار ته لاړم او ناکام شوم. نومان وخندل. بریا په ځای کې نه وي، په نیت کې وي. یو ورځ دواړه وروڼه د پلار قبر ته لاړل. نومان وویل پلاره ستا خبره مو وساتله. سلیمان په ژړا وویل زه ناوخته پوه شوم، خو پوه شوم دا کیسه موږ ته ښایي جلدبازي ځینې وخت انسان ماتوي. وروري، بښنه او دعا تقدیر بدلولی شي. تقدیر یو نه وي، انتخاب زمونږ وي. نو خوږو کتونکو ویډیو در سره ضرور لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.